وایي که ملا جان زما خپل ماډریټر دی ملګری مې دی نو حسیب خان ځواک ته ستړي مشي هرکلی په خیر راغلی. سلامونه شکور صاحب تاسو ته ساقي جان ته مولانا ولسمشر اکرام جان ته ټول ملګرو ته په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسېږئ. په ډرایو باندې مکنه حتما مې خپله کیمره م لګوله او په د خدای ناخسته چې ځان ژوبل نه کړو. اوس راځم دې موضوع ته. یو خو دا دی چې لر ملا او بر ملا دا نشته، ملا ده او د ملا له وجود سره زمونږ مشکل دومره شته او که نشته، خو د ملا له فکر سره مو ډېره ستونزه ده، هغه هم په لر کې او هم په بر کې. او دا ستونزې راولاړې سوي دي اوس نه د ډېر پخوا نه، او د دې حل لاره د عامو ولسونو په لاس کې دی. او د فکر د ملا د فکر د لمنځه وړلو لپاره دغه ډول هڅې او کوششونو ته ضرورت دی. داسې فکر وکړئ چې د ساقي جان په څېر د پښتنو په منځ کې د میلیونونو ځوانانو را پیدا کول مهم دي چې تر څو پورې دغه افراطي نظریه چې پر موږ باندې حاکم دی دا له منځه یوسو. او دا وخت نیسي، دا نه کېږي دا چې له نن تاسې 10 کاله 15 کاله 20 کاله وړاندې هم د دغو خلکو په مقابله کې تاسو مبارزه وګورئ د انسانانو په وینو باندې تمامه سوې ده. بیا په ځانګړي ډول کې تاسو بر وطن وګورئ. بر وطن کې د ملا خلاف چې هر چا یو لفظ ویلی مخالفت یې هم کړی، یعنی لکه د دین او د اسلام او د پیغمبر او د حدیث او د قرآن په وړاندې چې دوی مخالفت کړی، پر دغه اندازې باندې تقدس ورکول سوی ملا ته. نو فلهذا زه دا وایم چې دغه ساقي جان او نور ملګري چې دلته دي په ځانګړي ډول ملت پاله، قام پاله، ژبه پاله، دغه ځوانان دغه ډول افکارو ته رابلل او دغه ډول مسایلو ته متوجه کول دا زمونږ ټولنه روښنایي ته بیایي او انشاءالله چې نتیجه ورکوي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د ساقي جان دغه ډول میډیا ته راتګ او په دغه ډول مسایلو باندې دومره په ساده ژبه خبرې کول. ګوره زه درته یوه خبره وکړم، خبرې ټولې کوو، ځینې د کوډ په ژبه کې وایي لکه دا شاعران چې کله غږېږي، د شاعرانو اکثره شعرونه د جانان او تر شراب او دې کیسو پورې، خو په دې کې خپل ځان ته هغه هدف یو شی بلي. همدغه ډول زمونږ ډېر سیاسون دي چې راشي میډیا ته تلویزیون کې دوی ناست دي، دا مسایلو باندې ډېر مغلق او پیچیده او په داسې الفاظو کې غږېږي چې ځان هم په جنجال کې نه اړوي او دا مسله هم غواړي په یو ډول ولس ته کېږدي. ولس خو زمونږ او ستاسو د پښتنو موږ ته معلومه ده چې په هغه لیول باندې دوی د پوهې او د سواد کچه نه ده چې دا موضوع دوی دومره زر درک کړي. نو زمونږ په ټولنه کې د ساقي جان په څېر چې یو څوک راشي د دې ژبې د دې ټولنې په ژبه وغږېږي، همدغسې ساده چې و ملا صاحب په وزیرستان کې بمبارد کېږي، ته غلی څنګه غلی په ده باندې لږ وغږېږه، اما په افغانستان کې بمبارد کېږي په ده باندې ولې نه غږېږي؟ او بیا ته بیا راځي دغه ډول مسایلو باندې لکه شیخ ادریس چې وغږېده. نو یوازې ساقي جان به اوس دلته نه وي، د ساقي جان په څېر په زرګونه، په لکونه، په میلیونونه ځوانانو را بیدارول دي او په دغه خط باندې وړل دي. بیا به انشاءالله موږ او تاسو یو څه په دې ټولنه کې د انقلاب خبره کولی اوسو او دې ټولنې ته د دغې نظریې چې نن به موږ او تاسو په لر او په بر کې حاکمه ده، د دو په وړاندې یو انقلاب راوستل پکار دي. وخت نیسي، زمان نیسي، وینه به تویېږي. ګیلمن د دغې لارې شهید ده او په دې باندې ساقي جان ته یوه خبره زه غواړم وکړم چې ژوند ټول خلک کوي، هغه ډاکټر ارنیسټو چه ګواره وای قبرستان ته ورغلم او هغه خلک هم مړه و چې د ظلم له وجې چپ پاتې ول او چا چې د ظلم په مقابل کې غږ پورته کړی هغه هم عملته ول. ته مرې، زه مرم، احمد او محمود ټول مري، خو د ګیلمن په څېر مرګ د هر چا په نصیب نه وي. ګیلمن داسې د عزت مرګ و چې راتلونکي یوه پیړۍ پورې به په کتابونو کې، په اشعارو کې، په مجالسو کې، په غونډو کې به یادېږي. همدغه ډول خدای دې نه کړي که ستا یو تار ویښتو ته زیان رسېږي
ساقي جانه ستا په اړه باندې به دا به د دې یو الهام دی پښتون قام دپاره چې تا څه وکړل په ډېره ساده او ډېر په کلیوالي ژبه د دې ولس ته دا خبره وکړه چې موږ له کوم ډول ستونزو سره مخامخ یو. دا لاره به موږ تعقیبو او انشاءالله چې کامیابه یو، ګټونکي یو او ستونزې شته، مشکلات شته، بندیخانې شته، وهل شته، ټکول شته، بېعزتي پکې شته او پاسپورټ به دې سبا خدای ناخواسته دی ته په چې کوم هېواد کې فی الحال هلته در باندې لغوه کړي، تا باندې د تګ و راتګ بندیز ولګوي. زر ستونزې دي، خو که ته په خپل نظر او په خپلې دایې باندې دایم ودرېږې، زه درته د دې خبرې ډاډ در کوم، ډاډه درته وایم، اطمینان در کوم چې انشاءالله چې پښتون قام افغان ولسونه دې تر شا ولاړ دي، هم په لر کې او هم په بر کې، او انشاءالله چې موږ به د ملا په وړاندې دغه جګړه ګټو. نن مو ونه ګټله، سبا ته به یې ګټو، سبا مو ونه ګټله، 10 کاله وروسته یې ګټو. خو د دغې لارې پیل ګیلمن وزیر، تا شکور صاحب، اکرام جان، دغه ډول ځوانانو شروع کړې ده او دا موږ به همدغسې مخ ته وړو. مننه، ډېره زیاته مننه، ډېر زیاته مننه آصف خان ځواک. ساقي جان که څه ویل غواړې څه جواب ورکړې بیا به ولسمشر بس موږ چې کومې خبرې غوښتې او زموږ چې کومو خبرو تمه وه او کومو خبرو امید او هغه امید زموږ پوره شه چې حسیب صاحب زموږ په دې پښتون وطن یو په نن سبا وخت کې د ټیک ټاک د لارې د ټولو لرو برو پښتنو یو اعتماد دی، خلک یې ډېر په توجه باندې اوري او د زموږ دپاره د ده دا خبرې ډېر څه وو. دا زموږ دپاره د دې په مقابل کې داسې څه نه نو چې د دې سره یو ځای کړو د دې خبرو سره او بیا ول هغه رنګ ورکړو. نو ده چې زموږ دپاره کومې خبرې وکړې، زموږ د دغه خبرو امید او موږ د هر پښتون نه دغه امید کوو چې هغه دغه خبرې وکړي، هغه موږ سره دغه شانته کې ودرېږي، هغه موږ له داد راکړي، موږ له حوصله راکړي. ما خو 13 ورځ هم ویلي، اوس هم ویم، بیا هم ویم چې زه هېڅ هم نه غواړم. زه د چا نه زه په لالچ لګیا یم، نه زه په مفاد باندې لګیا یم، نه چاته دا ویم چې یا ما دلته بوځئ او ما دلته راولئ، یا زما لپاره دا وکړئ یا زما لپاره هغه وکړئ. زه په خپل یو سوچ او په خپل یو فکر لګیا یم. باقي د مرګ ساتنه او مرګ ورکول دا چې کوم دی د الله تعالی له طرفه دی. خو موږ په دې وخت کې میډیا استعمالوو او د پښتون په نوم باندې دلته موږ روزګارونه کوو، د پښتون په نوم باندې زموږ پیژانګلو کېږي او موږ دا میډیا یو استعمالوو، استعمال دی او سهار او ماښام لګیا یو. نو راشه چې دا یوه خبره پکې خپل پښتون وطن وکړو، کم از کم ښه به وي او بده به نه او دا په موږ باندې فرض دي، دا په هر هغه چا فرض دي. زما اکثر د دې عامو ټیک ټاکرانو لکانو سم لانجه مانجه راشي، نو زه دې ورته وایم چې تاسو دلته اخوا دېخوا وایو، نو پکار ده چې کله کله په داسې وخت کې د پښتون ولس خبره په شریکه باندې کوئ، دا خبره ډېر رنګ راوړي او د نور ملګري به هم خبرې کوي. خو بس زموږ دپاره چې کومې خبرې وي یو پښتنه کوم دلته څه چې 13 ورځ تاسو چې لایو کې وای ماته یو ملګری میسج وکړو، هغه چې زه هم ملایم او زه هم عالم یم، خو چې ته ساقي جان نه پښتنه وکړه چې ته د ټولو عالمانو خلاف یو کنه، نو بیا ما ورته ویلي چې هغه د عالمانو هغه خو چې زه د ملا خلاف یم، چې نه د هغه ملا زم خلاف یم، عالم هغه راته هغه خبره کوي چې هغه ما مخکې هم څو ورځې مخکې مې یادونه کړې وه، خو دی به اورېدلې وه دغه خبرې راته وکړه چې عالم به 3 شرطونه لري، علم به کړی وي، په خپله به پې عمل کړی وي، بل ته به یې رسولی وي. نو وایي زه دغه شانې کوم، خپله پې عمل هم کوم، بل ته یې هم رسوم، خپل علم مې هم کړی دی. نو هغه وایي ساقي جان نه پوښتنه وکړه چې ته د ټولو خلاف یې که نه؟ زه به د دې خبره کې ځکه اوس تا ته خبره وکړم مثلا چې دا کسان بیا د کفر طرف ته بوځي، خو لکه الله تعالی چې په قرآن کې څه تعلیم ویلی دی، نو هغه علم خو نه په هر وطن کې شته او نه په بر وطن کې شته. خفه کېږئ مه، لکه سبق لکه قرآن دی که نه، قرآن ما یو ځل ترجمه که او دا ما په ترجمه باندې ولوسته، په دې باندې ما عمل وکړو، زه د ټولو نه غټ علم یم. او زمونږ لویه بدقسمتي دا ده چې مونږ یو پښتون زلمی یو پښتون ځوان همداسې په سلو کې پوره نه چې لکه 1% خلکو ته به دغه او باقي چې کوم دی مونږ د خپل لارې نه مونږ د خپل اسلام نه ډېر لرې پاتې یو. همدا وجه دې مولا ده
نو البته علیم به چې کوم دی دا تقواداره سړی دا به د وخت د ظالم په حکمران خلاف خبره کوي لکه د مولانا خانزیب صاحب د مولانا مفتی منیر شاکر صاحب دغه شان دغه پښتون وطن نورم ډیر بلندږي خو مسله چې په دې وخت کې ما ته په خپل وطن کې نه علیم ښکاري او نه راته ملا ښکاري ولې چې دا سره روان دي ما ته قرآن د دې خبرې اجازت راکوي او قرآن دا وایي چې چېرته ریاست بې اختیاره شي نو بیا به د منبر نه اعلان کېږي زما د منبر نه هغه اعلان لا نه دی شوی نو زه څنګه دا حکم چې دلته تعلیم شته او دلته تعلیم نشته البته زه په دې باندې ډېرې خبرې کوو نو بیا به هم تاخیر دې خبرې له راوځو بره او اختلاف زمونږ د ټولو څه دي زمونږ فکري اختلافات دي او دا اختلافات به مونږ خپلو که خپل په ژوندانه څه ونه کړه دا به مونږ خپلو په کار ده چې مونږ خپلو نسلونو ته منتقل کړو مونږ دا خبره ورسو ولې چې دا خبره یوازې د یو کس خبره نه ده دا یو لوی فکر دی زمونږ په فکرونو باندې کار شو دی زمونږ فکرونه ګډوډ کړی شوي دي ته ما د قرآن لرې باسې او ته به ما باندې خپله خبره ځای کې نو آیا که ستا خبره د قرآن نه مهمه وي او ستا خبره د قرآن نه معتبره وي ستا خبره د قرآن نه لوړه وي نو پکار ده چې زه بیا تا ته علیم ویم خو چې قرآن چې کوم علیم ویل دی نو هغه علیم ماته نه په کوزه وطن کې ښکاري او نه راته په بره وطن کې ښکاري ډېره زیاته مننه ساقي جانه خوشحاله اوسې مولانا صاحب ولسمشره په خیر ستړي مشي مخکې مې یادونه کوله باندې د مولانا صاحب په د ساقي جان بل ملګری پیدا شو ستړي مشي یو ځل انتظار هم ډېر وشو خو ستړي مشي بس تاسو مایک ستاسو ته دی دا هم چې ماو اکرام جان د ټولو نه کمې خبرې کوي اکرام جان خو بیخي غلی دی نو موږ قربانه اسم دغه شان یو خیر تاسو مایک خپل کړئ مننه ما او ساقي جان خو لکه اوس نن سبا مولیان مې د خپلو راروان ولس نو اوس ما ته پته ولګېده چې دوی لکه دومره پورې دې ذهن کې دومره پورې د خپل مضمون دا ستا خبره لږه رد کومه بخښنه زه دا ناس کسان چې دا څومره پښتانه دي زه ستاسو نه د دې یو خبرې لنډ ته قرآن مخکې راغلی دی دنیا ته که مولا مخکې راغلی دی قرآن راغلی نو د قرآن خبره حق ده که د مولا خبره حق ده نو خو دا خدای سادهګانو په دې تاسو اول په دې خبره باندې مازغه خلاصه کوي که نه او چې قرآن مخکې دنیا ته راغلی دی که نه د مولا مخکې دنیا ته راغلی دی نو چې قرآن مخکې ته راغلی دی که نه نو بیا لکه مولا پکې لا د کوم باغ مولا ده چې تاسو یې موږ ته هر وخت نیغ کوئ زه د قرآن په لاره ځم بیا ته علم نه دی علم الله دی علم الله دی او الله تعالی وی کنه الله تعالی وی هر هغه څه به کیږي کوم چې زه غواړم نو لکه مولا پکې لا د کوم باغ مولا دا چې لا تا پکې د ځانه تیرې ځان لسپین پټکې په سر کړه دی ځان ته وې ځان علیم یم او زه داسې یم او ته په ټول ولیمانو پسې خبرې کې که نه صرف په دغو پسې خبرې کې نه لکه په پاکستان کې لا چې علیم نه ولستا ته چې به دغلته ناستې سهار او ماښام او دا ته یوه ورځ تا نړۍ راوان نغېسته چې د خولې نه دی په سپېږمو ورومنډله په ساده لفظونو کې د دغه منبر نه چې خدای څه وایي تا به د قرآن کې څه ویلي دي یا مولوي صاحب تا چې به د قرآن کې څه ویلي دي د دې قرآن نه د قرآن دا وایي که نه چې کله ریاستونه ګوره قرآن حکومتونه ریاستونه د دنیا ټول نظام دا د قرآن باندې جوړ دی که نه نو چې تا ته قرآن دا وایي چې کله ریاستونه بې اختیاره شي هلته ظلم زیات شي ناانصافي زیاته شي نو په دغه وخت کې به د منبر نه اواز کېږي او ستا د یو منبر نه دا اواز ونه شو چې 40 کاله په افغانستان کې د ماکې په کم جواز وشوي 40 کاله په افغانستان کې جنگونه وشو د 40 کاله کې سره د دې څه پښتونخوا هم ذلیله شو یوازې افغانستان نه دی خو اوس زموږ سترګې وکړې دي د میډیا وخت شو د دې نه مخکې وګورئ چې څه حالات تېر شوي دي په پښتون وطن باندې دا منظور خو چې یادوي دا د لږ وخت مړي دي د 80,000 پښتانه دا خو د څو کلونو دي
ایسته چې را څومره وخت تېر شوی دی دلته را کوم خلک په موږ باندې را شپږ اویا کاله قابض وو که نه، په دغه وخت کې ستا د ممبر نه په افغانستان باندې فتوا ورکړی کېده. اوس زه د افغانستان د ملایانو نه هم دا سوال کوم او د پاکستان د ملایانو نه هم دا سوال کوم چې کوم ځان ته علیمان وایي او کوم ځان ته د الله د لارې نه خبر خلک وایي، د افغانستان مولا ستا د دې کوزه اپیس جنگ په څه باندې دی؟ اپیس سره په څه باندې جنگ دی؟ دا د دین او د اسلام جنگ دی، دا د کوپر او د کلمې جنگ دی، دا د څه جنگ دی؟ قام ته واضح ووایه، یا مې په وس نه رسي یا فتوا ورکړه ولس په خپله راپاسي. ته الریډي ته په یو کتاب کې دا مونږ لګیا یو که نه چې پاکستان فوج غدار دی. هر پښتون دا ډکلیر کوي، هر پښتون چې کوم دی دا وضاحت کوي، د دې خپلې خبرې تصدیق ورکوي چې پاکستان فوج ظالم دی، د زړه کې هم ته خبر دی، څوک یې مخامخ نشي ویلی. مولوي صاحب ته فتوا ولې نه ورکوې؟ ته صرف د ممبر نه فتوا ورکړه. تا چېرته یوه ورځ دا اراده کړې ده چې ته فتوا ورکړې ستا د ممبر نه د علم هغه رڼا راوتې ده؟ کومه ته خپل علم تا د خپل علم نه ماته څه رڼا را رسول ده؟ تا خو د خپل علم نه ماته دا رڼا را رسول ده، قرآن نه څه پیدا واخېسته او تا ماته په څه سیر کې راښول ده؟ تا خو ماته په دې سیر کې راښولی ده چې ټوپک به دې په اوږئ او ستا چې کوم دی سهار او ماښام به جنګ له روانې، ستا به ینې تویېږي. په کوم جواز د افغانستان 40 کاله د افغانستان په لکونو پښتانه باندې مړه شو چې فتوې ورکړي دي. بیا ته په نن وخت کې ته یو خودمختاره ریاست یې، ته دعوه کې په عالمي دنیا کې ته دعوه کې چې ما څو ملکونه چې کوم دی دلته تسلیم شو، ما ته څو ملکونه د دې ځګې نه ووته او دلته تسلیم شو، ما تسلیم کړه. ته یو پاکستان فوج ته ځان ته نشي تسلیمولی. بیا به ورسره شریک یې، نیم زرما نیمه ستا او نیمه زما. بیا به ورسره شریک، بیا موږ پښتنو ته هم دا د پښتو او د افغانیت او د اسلام دغه موږ ته مه راکوئ چې تاسو کار ساتلی شي او تاسو کار نشئ ساتلی، تاسو به موږ خبرې کولی شئ، تاسو به موږ خبرې ګوره. ما ځینې خبرې ډېرې واضحې نه دي شروع کړي، کېدای شي زه شروع کړم بیا تاسو را خپل افغانان زما دشمنان شئ. لہذا چې څومره ملګري دي، څومره پښتانه دي، زمونږ د هغه ګوري، زمونږ د هغه رسۍ یوازې په ساقي جان هم کار نه کېږي، یوازې په منظور هم کار نه کېږي، یوازې په بل هم کار نه کېږي. صفا سوچه سپینه خبره وکړئ، صفا په بوسو کې اوبه مه بوځئ. یا کاسې مونږ پې غایې یا واسې داد راکوئ نو د دې نه هغه داد مه راکوئ، ومکنځئ چې سته خاموش شو. او که مونږ هسې پې ورچوئ او مونږ په چا باندې غربوئ او ډپوئ نه، نو بیا داسې کار ده چې ټول مونږ بیرته خلاف جوابي کاروایي وکړي چې بس مونږ خاموشه شو، د خپلې بیانیې نه واوړو. ساقي جان به څه وکړي او بل به څه وکړي؟ مولانا صاحب ستړي مه شئ. قربان خیر. ساقي له موږ وخت په وخت ورکو چې څه را یادېږي چې وایي، ځکه چې یو نیم انسان یې د هغه د ځینې خبرې داسې وي چې هغه پارټي هم که را یادېږي ویلو له پکار وي. ګوره ساقي جان ځینې خبرې ډېرې لکه ځینې خلک داسې یو معمولي او عادي ګپ اخلي یا یو هلکه اخلي، خو ځینې خبرې ډېرې زیاتې ژورې دي. موږ له پې باید سوچ کول پکار دي. داسې نه ده چې یو ساقي جان دی یا زیم یا بل دی دا د هر وخت کس ذمهواري ده چې ودرېږي او په دې خبره باندې خبرې وکړي. که زه نن وکړم ته ساقي جان ته وایې ښه لګې او ما ته وایې ښه لګې نه دی. هر سړی ودرېږي، د خپلې حصې کار ادا کوي. مونږ دا نه غواړو چې تاسو مونږ ته صرف ښه وایي، مونږ چې تاسو هم راپاڅئ ووایئ را سره او دنیا ته او ټولو خلکو ته پته ولګي. دا د اوس که ساقي جان سره څومره خلک ودرېدل. ګوره ما پرون چې کومې کنځلې ورځې بدې وکتلې که نه، ټول دې مولیانو وکړې، بل چا نه دي کړي. او چا وکړې؟ د جمعیت هم د دغه یوې پارټۍ مولیانو وکړې، ځکه چې دوی نه خطاره سام ډېره کېږي او بل دوی په ممبر د سپکې ستري صرف د دو خلک وایي. دوی موږ ته کنځلې وکړې او دوی موږ ته رد بد وویل، حتی دې پورې چې مطلب د سپي او د خر دا شکلونه یې موږ ته وویل. خو موږ دا نه وایو، موږ دا وایو چې هر یو کس له پکار دی چې د دغه څیزونو بالکل خلاف شي. او همدې مضغوطه لکه څنګه چې زما دماغو ته رالل، ما په مولا ته یو دا احترام لرو چې دا خو ډېر پاک او نیک دی او د ده پسې خبره کول دا یو ګناه ده او یو رد بد دی، یا په ده تنقید کول. تنقید زه خبر شوم چې تنقید ته په هر چا کولی شي. په اخلاقو کې موږ ته په اخلاقو کې تنقید کړی، موږ ته پوښتنه کړې، د هغې په بدله کې موږ طالبانو مولیانو قاریانو کنځلې وکړې. دا د دوی سره بیا ثبوت دی، دا د دوی سره بیا دفاع ده، دا د دوی بیا اخلاق دي.
نو ته سوچ وکړه چې زمونږ په کورونو کې موږ د مولا خبرو کوو، زمونږ په کورونو کې دا زمونږ په میندو د خویندو دا ذهنونه جوړ شوي دي. که موږ چې ته د خویندو میندو مخکې د مولا خبره وکړه هغوی موږ ته لاول وایي چپ شه ګناهګار به شي. ما ته قسم دی زما یو اوښي میسج وکړو، ما ته ویل خدای تعالی ظالمه ځان ازارمن کې ښې ورځې به دې ختمې شي. قسم دی چې په دې وټساپ کې راسه پروت دی، ښې ورځې به دې ختمې شي. پارلمانو پسې لګېدلی زما خیال چې کوم دی لیونی شوی تا هغه ما ته ډېر ښکلی میسج وکړو. ما که دوی د لاسه ما ته رزق راځي یا له دوی د لاسه زه کامیابېږم دا کامیابي مې نه ده خوښه. دا منافق دي، دا دین په جامه کې د ملا په جامه کې په دغه منبر باندې منافقت کوي. زمونږ چې دا 15 کاله وکړو نور هم نشي غولولی، نور موږ پوهېږي. پرون زه ورته دلته ناست وم په لایف کې، دوی ما ته کنځلې کولې، ما ورته خاندل مال کوئ زه نن ستاسو دا کنځا ګورم. وایي ما له خدای سینه غټه راکوي، وایم قرانګو که ما کې برداشت شي چې زه چا ناجیزه خبره واورم، خو مال ستاسو اورم خدای برداشت راکو. یاره زه ته قسم خورم عثمان صاحب دوی کنځلې کولې زه ورته دغسې ناست وم. اورېدل مې خوند مې ترې اخیستی مال دا هغه مولیان دي چې موږ ته د صبر او د دین خبرې کوي. یو یادونه پکې کومه دا ټول وایي که نه نو غني خان بابا نه و هغې به دیو پسې خبرې کولې او کلی عام به دروازه به ورته کوله د پلان کې د شر پلان کې که نه هغه تورې به یې کارول چې کوم زه اوس دلته نشم کارولی، خو دیو ته به یې مخامخ ویل نو هغه زورور و، هغه خان و، هغې ته چا غږ نشو کولی، هم ورته مولیانو نشو کولی هم ورته عام وګړو نشو کولی. اوس که تا ته څوک کوي اختارونه درکوي ساقي جان ته کوي یا بل ته کوي نو دغه هغوی ته علم دی چې د دې د پوښتنې بیا څوک دي نو هغې خپله پوښتنه په خپله کولی شوه. نو دلته دا رواج دی هغه چې اوبه به کمزوري ځای ورځي. نو مونږ خو وایي که نه چې تاسو راولېږئ موږ څه خو خبرې موږ ته صرف موږ په اسلام موږ د نه صرف ښکاره دوه تپوسه کوو چې آیا دا منبر د دغه خبرو دپاره دی چې تاسو به صرف د خپل یو علم دفاع وکئ، صرف د دې دپاره دی که نه د دې دپاره هم ده چې د حق خبره پرې وکئ. ما ته پرون ټولو مولیانو کنځلې او رد بدو ما ته ویل چې تا اوټ مولیانو نه دی ورکړی ته څنګه په مولیانې وکړه کړې ته څنګه د مولیانو د امن تبه ما موبایل نیولی هغه ویډیو ډېره وایرل شوې ده ټولو مولیانو راغستې او په ما پسې ډیوټونه کړي خنځلې رد بد. ولې وایي تا پکې د مولیانو د امن تمه کړې، تا د مولا ته ویلي دي چې ته د امن یا د حق خبره وکړه. نو مال مولا ته به په دغه ځای د خیرات خبرې کې ته به په دغه ځای څه کې الله دې ته نیکې هدایت وکړي. لکه ته به په دغه ځای نور څه وایې ښه تا له ما اوټ در نه کړو، تا له اوټ څوک ولې نه درکوي، تا ولې نه پاس کوي، ته ولې مخکې نشې تللی په سیاست کې. تا په دواړو دغه خپې اړولي دي چې ایران چې سیاست ته لاړ شم او مولاتوب وکړم چې داسې خوشې شي دا لاره دې ګډوډه شي چې داسې خوشې شي دا لاره دې ګډوډه شي. نو زه وایم چې یاره زما خو ذهن نه مني چې زموږ مولیان اوس په دې وخت کې د خپل ځان دفاع وکړي. دوی تش کنځل باندې دفاع کولی شي، د کوپر او د مرتد ولې نکاح وتړه طلاق دې وشو په دې باندې دوی د خپل ځان دفاع کولی شي. نور هېڅ هم نشي کولی. دا د دې خلکو هغه د مولیانو په محفل کې ناسته ده، دا کوم چې کتونکي دي کومې قارین دي کومې مولیان دي د کنځلو نه بل کار نشته. موږ په دې نه خفه کېږو، موږ خوشحالېږو چې ستاسو مخونه موږ ته ښکاري، تاسو موږ ته ښکاري، ستاسو د حوصله ستاسو د تربیت موږ ته ښکاره شو. زه دې خپل قام ته ښیم. ما پرون خپل ټول کمنټسونه راغوستي چې کلاومه بې قاري به د جومات امام به په منبر به ناست او ما ته یې کنځا کړې وه، وایس میسجونه مې پلی کړل د جومات امامانو. نو ما ویل دې خلکو پسې موږ منځونه کوو دا دي مال زه مولا کېږم او بیا اودسه جامېدله در کوم. قامه تاسو داسې نه سمېږئ، تاسو نه سمېږئ، تاسو قسم دی که سمېږئ د نن نه پس زه مولا یم، زه هم پیتوی حق لرم، زه یې ورکوم چې دوی ورکوي، دوی سره علم دی او غلطې پیتوی ورکوي، زما څه نشته او زه به په اصلي پیتوا لګوم چا به پرې لګي. دا خو اسان کار دی، کاروبار دی، سړي په جب کې پیتوا راوړي ده زه هم پکې راوړم، ما هم د نوم څه مولانا ولیکو خبره ختم. فرق نشته دی. همداسې د ولسمشر خیر دا داسې که نه زه خدای یادونه کوم بار بار زمونږ په دې عالمانو کې کوم چې حق پرسته علما دي یعنې د مولانا خان صاحب صاحب په شان هغې سره زه ډېر زیات نږدې نه پاتې شوی یم نو هغه ما کتلی دی ځکه زه وایم هر هغه څوک چې هغه په صحیح معنو کې د اسلام او یا د قرآن چې کوم تقاضا ده او هغې باندې عمل کړی دی هغه زما د سر تاج دی. دلته څوک هم غیر مسلم نشته دی خو دا وایي چې یعنې قرآن تا ته څه ویلي دي کم از کم په هغه باندې عمل وکړه. نو نور زما په نظر که څوک بیا د اسلام پسې دلته څه هم توله داسې هم ده چې هغه بیا ایکسټریمست دي نو هغه بیا بل اړخ ته ځي، هغه بیا په اسلام پسې رد بد وایي نو هغه هم ډېر غټ ناوړه او ډېر غټ ظلم دی نه ده پکار. نو د یو چا په
کردار چې هغه غلطي تا علم وي په هغه باندې خبره کول او هغې ته یو لار ورښودل دا به ډېره زیاته ښي. ولسمشره خبرې به وکړي اکرام الله جان څه هم چې نور ملګري روانه خلئ ځکه چې تاسو ته خو علم دی ولسمشره زه لږ مریض هم یم خبره مې ته یادونه کړې وه خو زه خیر ملګري راغلل نو ډېر خوندور بحث وشو بله ورځ به بیا راځو. نو اکرام الله جان ډېر وخت نه خاموشه ناست دی وی به چې زما د موډریټرۍ سزا ماته دلته میلاوي که څنګه ستړی مه شي مایک هم لږ خلاص کړي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مولانا صاحب ته دې دا نوم مبارک وي. زموږ ملایانو غوندې شوی په 2 ورځو کې عالم شو. داسې دی عثمان لالا که چېرته زموږ او ستاسو عالمان رښتینې عالمان وي او د اسلام یې رښتینی تدریس کولی نو دا 50-80 کاله پښتانه ولې وژل کېږي؟ دا خو 1400 کاله کېږي چې مسلمانان دي. دا خو اسلام اوس دوی موږ ته نه دی راوړی نه د دوی په خوښه موږ ته اسلام راغلی دی. که دوی موږ ته اسلام صحیح تشریح کولی قرآن صحیح تشریح کولی نو موږ به نه وژل کېدو. موږ به د ترهګرو د دهشتګر په نوم نه په نښه کېدو. په عموم کې چې دي زموږ ملایانو هېڅکله موږ ته اسلام صحیح نه دی تشریح کړی. که چا تشریح کړی هغه په منبر کې وژل شوی دی. مولوي صاحب ریحان په جلال آباد کې هغه ویلي د هیواد سره چې څوک مینه نه کړي هغه مسلمان نشي کېدی چې د خاورې سره څوک مینه ونه کړي. 3 ورځې وروسته په نښه شو. سیخ صاحب سردار ولي همدغسې ولو په جومات کې په نښه شو. ډېر عالمان همداسې مفتي منیر شاکر مولوي صاحب ډېر غټ عالمان په کوزه پښتونخوا کې په لرو بر کې خو د دې څخه ښکارندوی کړي چې ملا هېڅکله موږ ته اسلام صحیح نه دی تدریس کړی. ملا د خپلو ګټو د خپلو مفادو د خپل منبر د پاتې کېدو دپاره موږ ته ټول عمر خپلې نظریې راوړي دي. د هغوی څخه اوس دا یو شیخ ادریس دی چې ساقي جان په یو تن کې دوکه هغه منبر چې نبي علیه السلام وي دا زما څخه وروسته به زما میراث وي. عالم ته به پاتې کېږي. عالم په هغه منبر کښېني کنځا کوي. هغه عالم چې موږ ته به یې ویل چې موبایل منه نه باسي دې کې تصویر دی کفر دی ګناه ده نن دی په منبر ناست دی کنځا کوي. نو دا د دې څخه ښکارندوی کېږي چې دا 80 کاله ملا د ملا او د اسلام په نوم پښتانه وژلي دي چې په اصل کې دا پښتانه 1400 کاله کېږي مسلمانان دي. همداسې ده. خیر دغه یو یادونه ده زموږ ټولنه لږ ډېره زیاته متشدده ده. مولانا خانزیب صاحب هغه چې ما ورسره کله پوډکاسټ وکړو نو ما ته د یو میسیج راپرېږدي هغه میسیج وایي چې اوس هم کله کله زه اورم نو ما ته وایي چې دغه دی دا چې کوم کلیپ ما اوس ریکارډ کو وایي دا ما اپلوډ کوه. نو ما ورته ویلې مولانا صاحب دا خو ډېر زیات خوندوره انفارمیټیو خبرې تاسو وکړې غواړم چې دا د ولس ته ورورسي. وایي زه نه غواړم زه یو مولانا صاحب یم په هر څه باندې خبر یم زه نه غواړم چې زه د دې خپلو پښتنو د لاسه په داسې تور باندې ووژل شم چې کوم بیا دا خلک په دې خپلو پښتنو باندې لعنت وایي یا خپلو شخصي شخړو کې اخته کړمه. نو اسې وایم چې هغه هم په دې باندې پوه وو چې موږ په دین باندې هغه یو بار دا یادونه کوم چې په دین باندې سر ورکو خو په دین سر نه خلاصو. نو مین مهمه خبره دا ده چې په دین کله سر خلاص کړي بیا تا ته د حق او د باطل او د ښې او د بدي فرق واضح ښکاري. نو زما په نظر باندې دغه ډېره زیاته مهمه ده چې په دین باندې سر خلاص کو نه چې یو بل ته بیا کنځلې به ډېره دې زه ګورم ډېره ښه پرون هم دا مخکې هم ما یادونه وکړه ولسمشره تاسو به کتلي هغه ویډیو یو مولي صاحب دی هغه دغه کوي د ښځو سیکشوال هغه څه شی دی دغه باندې ډیزایر باندې خبرې کوي هغه چې هغې چې څه کوي خدا په ممبر ولاړ دی لاندې ورته خلک ناست دي د جمعې ورځ ده. حق حیران پاتې شم چې دا خلک هم ورته ناست دي او دونه نه وایي چې یار کور دې وران شه په جومات کې ناست دی زه خو انسان یم لکه خیر ځینې خبرې ګڼ شمېر خبرې داسې دي چې زه یې کولی نه شم دلته ما ته ډېر معزز خلک ناست دي خو دا جرأت په چا کې نشته دی چې پوښتنه به ځکه چې هغه به وایي چې اوس به مې د جومات نه وباسي ولې دا جومات ته دی نه خو هلته موږ هغه یره دونه زیاته ده. نو زه دا هېڅکله نه وایم چې تاسو د خلکو بېعزتۍ نه وکئ تاسو جنګونه شروع کوئ تاسو کنځل رد بد شروع کوئ خو چې څونه کولی شئ یعنې هغه ستاسو انسانیت هغه وجدان هغه تاسو ته دا وایي چې دا ښه دي او دا خراب دي. نو مولانا صاحب خپل آخري خبرې به وکړو څه هم چې د لمونځ وخت دی. نو دا قام ډیر بور شو دوی ته به زه لږه خپل کرامات وښیم مقامه زه یم بس زما دا کرامات واورئ او ټول به په اخره کې سبحان الله وایي. زه به تاسو ته داسې کمزوری غوندې سړی ښکارم خو زما سره ډېر کرامات دي. زه یو ملا یم ورګه دا شی پرېوځي زه یو ملا یم زه ډېر لرې پورې پهچان لرم او ما سره کرامات دي.
تاسو ته زه یو واقعه بیانوم، خو وړه غوندې واقعه ده. خو اوس ما به دا به نه ځینې خلک یادې ولسمشره، ما به نه یادې چې عثمان به درته قسم وکړي. ګورې خاص زه په دروغ قسم نه زما شاګردان به د قسم کوي. زما دا یو وړه غوندې واقعه ده، د سترګو وړاندې ده. زما دا ځینې خلک بیا په ما تنقید کوي، دوی کې برداشت نشته. دوی زما که چا بېعزتي وکړه ډایرکټ په پیتوله ګوم نکاح پې ماته، بیا نکاحګانې تړئ. که کوم سړي به دې پسې خندا وکړه. یاره زه را روان وم چې دې جومات ته راننوتم، زما شاګردان داسې رپېدل، داسې دا ولاسونه رپېدل چې زه یې ولیدمه ټولو رامنډې کړلې. ویل چې ملا صاحب دلته یو غټ مار راغلی دی او 3-4 غواړي وخوړل او د دې سره اوس څه وکړو، او وایي چې مار چجه کړې ده. زما سره دا خپله امسا وه او دې شاګردانو ته مې ویل چې تاسو سیټ ته شئ. خو چې دا امسا مې راواغسته، داسې مې دې مار ته کېښوده، مار خبرې شروع کړې. ما ته وایي چې زه راغلی یم، زه وږی شوی یم، ما ته څوک ډوډۍ نه راکوي، زه ځکه ستا دا ماشومان خورم، زه دلته په دې پښتنو کې ژوند کوم، ما ته څوک ښه نظر نه کوي، ما سره روزګار نه کوي. ما هغه مار له داسې یو څپېړه ورکړه، ډایرکټ یې چیلی جوړ شو، په ور بار ووتو. سبحان الله وایي. قسم والا کس دې شو چې قسم پې خوري. خو زه به دا دروغ وایم، اکرام به ته زما په ځای قسم وکړي، او په هغه ماشومانو مې داسې لاس راښ کړو، 3 واړه نیغ پاڅېده او بار ووته او منډې والې. سبحان الله. که زه به دروغ وایم خدای دې زموږ د پښتونخوا دغه بې وجدانه مولیان تباه او برباد کړي. ډېر زیاته مننه ملګرو. څه هم چې په دې خپرونه کې نن ډېر زیات معزز او خوندور درانه ملګري را سره وو او هر چا خپل نظر وړاندې کو. څه هم چې دلته موږ سره موږ که غواړو خبرې کوو چېرته مختلف نظرونه راخلو، نو موږ په دې خاطر باندې چې دلته د دې ټولنه کې چې دا کم ناورین جوړ دی، باید په دې باندې خبرې وشي. باید چې دا موږ د خپل ځان اسلام وکړو، د بل څوک ورانې کوي، نو باید هغې ته ګوته اوچته کړو، پوښتنه وکړو. نو سپکاوی چاته هم نه دی پکار، خو په یو انداز باندې که کولی شو. نو مولانا صاحب ستا هم ډېره زیاته مننه، تا را سره په دې ننني لایو خپرونه کې ډېر خوندور بحث وکړو، را سره وي تر دې دمه پورې. او زه خوشحاله یم چې زه کله کله راځئ نو ملګري به را سره خبرې کوي، نظرونه به را سره شریک کوي. د اکرام الله جان خو زمونږ د خپرونې کس دی، د هغې هم یو ځل بیا نړۍ مننه. کور دې ودان اکرام جانه، اخریت څه پیغام ورکې بیا ولسمشر ته راشو. بس مننه، ژوندی اوسې. ولسمشره مار ویلی و چې ماله د انسان په نظر نه کتل کېږي. هاو که نه، زما څه خو ماران هم خبرې کوي. ازمري دیوان دا خو د دې قام ما سره ګوره قدر نشته دی، ځکه د دې قام ته ما کې څه چې پټکې نشته، نور خو زما هر څه برابر دي، خبر یا پویه. صرف د یو پټکې خو زه د پټکې بېعزتي نه کومه، دا نه وامه. زه داسې ملا یم، زه سمارټ ملا یم. که ما څوک مني ټیک ده، که نه مني، که څوک مې نه مني نکاح تازه کوم، دا زما فتوا ده. هغه کړي منځونه چې په تا پسې دي هغه هم ورته مه وربخه. ما اوس کسانو له وختي جمع ورکړی دی او دا مې ورته باید کې وویل، مال زما خبره به منئ، که وم نه منله نه یې در بخه منځونه ځان له بیا کوئ دوباره هغه منځونه. د ما په خوښه به چلېږي. اکرام جانه څه ویل غواړې اخري؟ بس ویل خو نور نه غواړو، وخت خدای دې وکړي چې پښتانه په اتفاق او اتحاد شي.